اوس د دې څه تقریبا دا 91,402 روپۍ دا را جمع شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو نوشیره کینټ مدینه کالونی 2 کې ناست یم. دا ادې او دا بابا دې له زه تقریبا یو 8 میاشتې مخکې راغلی وم، خو بیا پکې منځ کې دا کرونا وایرس شروع شو، ټوله دنیا بند شوه، خو د دې دا پیسې لږې لږې خلکو را لېږلې. نو اوس د دې څه تقریبا دا 91,402 روپۍ دا را جمع شوې. دا زه دې ته ما وشمارلو، دا دې ته په حواله کومه. دا زویم قدرمنو په اوړو کې د مالګې برابر هم نه دي، خو څوک دا په دنیا کې د هر چا خپل نصیب دی. زمونږ خو ټولې میندې خویندې دي، دا زمونږ د مور په ځای ده، دا هم د پلار په ځای دی. او حقیقت دا دی چې اوس مې په دې ادې فالج هم راغلی دی. اوس هم تاسو به د دې په لاس کې دا ببوزې وینئ چې په 2020 کې دا په یو داسې ځای کې اوسېږي چې هلته دا ځان ته ببوزې وایي. او یقینا مو شه نن دلته دومره ګرمي ده چې مونږ له ایسي ته خوب نه راته. نو د دې د غریبۍ به درته څه ووایم. بابا جانه دا ستاسو امانت دی، دا زما ډېرو میندو خویندو روریانو دې دله را لېږلی دی، او نو بس دې ته دعاګانې کوئ. انشاءالله تعالی خدای پاک چې دوی آباد او ودان لري، او خدای پاک چې دوی څه غواړي هغه د الله له خپلو خزانو نه ورکړي سره له تاسې. او بس دا نور د خدای پاک زموږ سره ژوند ورکړي، هغه ژوند چې مثلا دوی په خوشحاله وي، او نور بل تاسې ټولو ځوانانو نه مثلا موږ خوشحاله وي. خدای پاک دې تاسې قدر وکړي، تاسې د خدای عزت وکړي چې تاسې موږ سره دومره لاس امداد وکړو. او بس موږ دغه 2 کسان یو، ښځه او خاوند، مخکې مې لیدلي اوس هم دغه یو. خو خبره دا ده چې موږ به چې لمونځ کوو او اودس او تلاوت د قرآن شریف کوو، تاسې ته به موږ دعا کوو، داس په دعا به یو. خدای دې تاسې آباد او ودان لري، خوشحاله خدای ساته ته ډېره عمره پرې. امین. قدرمنو ادې ناسته ده او ادې اوس په دې ګس اړخ په دې فالج والې ده. نو بس څه ووایو چې داسې ځایونو ته راشو نو بیا خپل هم له غوندې بېتولي شو، خو د الله پاک کارونه دي او الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. ادې مونږ لږ وخت ډېر واغسته، خو بس دنیا کې ټولو کې دغه مرض راغلی دی، ټوله دنیا د دغې مرض ډکه شوې ده. خو ستا ډېرې لوریانې دي، ډېر بچي دي په ټوله دنیا کې، تا ته اوس بیا ګوري دې ټایم کې، د هغې د طرفه دا لږې ډېرې پیسې دي، دا قبول یې کړه. الله دې عمر ډېر کړه، الله دې دنیا او په آخرت باندې خوشحاله کړه، او الله دې چې چېرته ښایي خدای دې تاسې سره وکړي. الله پاک هم دنیا او په آخرت باندې خوشحاله کړي. موږ څه نه څه زویه، خو دا دعاګانې به درته کوو. نو چې لکه نه کېږي، الله پاک هم خوشحاله کړه، او الله پاک هم ارمانونه وباسه، او الله پاک هم دنیا او په آخرت باندې خوشحاله کړي. دې وزونه دې خدای دنیا او په آخرت باندې ورکړي چې چا رالیږلي او تا سره شته موږ ته راورسولې. خدای دې خوشحاله کړه، خدای دې ارمانونه وباسه. زموږ زویه دا دعاګانې درته کوو، نور هم څه لکه نه کېږي. خو زویه ډېره مسکین ده، ورکه که څه ووایو درته زویه، بس لاره تعالی. امین امین. قدرمنو دا مورکۍ مې ووي ما سره بل څه نشته، دعاګانې دي را سره. یقینا مو شه چې زه وایم دا ټوله دنیا یو خوا او د دې مورکۍ دوا بل خوا. دا حقیقت دی، ځکه چې دنیا کې انسان لکه مال دولت پیسه ګټي، نو دا څه دپاره ګټي؟ یو ورځ خو تګ دی. ګوره په دې باندې دلته د عمر تیر شو، دی به مې ورځي د دې دنیا نه، او په مونږ هم تاسو تیر شو، مونږ به هم ځو. خو دغه به تاسو ته قدرمنو بیا خواست کومه چې د دې ادې او د دې بابا که تاسو کې څوک داسې کولی شي چې یار د دې د میاشتې څه داسې خرچه وتړي، لږې پیسې دې وله رالیږي، خو چې دې سره ودرېږي، ځکه دا بس دغه ادې ده او دا بابا دی، نو دی به په دې عمر کې څه ګټو کي. او دا دې هسې اوس مریضه ده، د دې باندې اوس تقریبا یو هفته شوه، زمونږ یو ورور دی په دې عمان کې، هغه ماته یو 20,000 روپۍ راولېږلې، او د دې دا تصویر یې ورسره رالیږلی و، یاره دا به دې له ورکړي، خو زما نامه به نه اخلې. نو نامه یې زه هم نه اخلمه، خو دغه وایم چې په دنیا کې ښه خلک ډېر دي، او د دې دا پیسې وې دا ما سره زما د ټیم سره دا امانتو، او الله پاک دې دا وکړي چې پر ورځ د قیامت زمونږ مخ دې ته هم صفا وي، او زمونږ مخ تاسو ته هم صفا وي، او زمونږ مخ الله ته هم صفا وي. ځکه چې الله دې نه کړي که د دې یو روپۍ هم اخوا دېخوا شوه، نو دا ژوند سبا بله ورځ ختمېدو والا دی، او بیا یو ډېر لوی ابدي ژوند را روان دی،
چې د هغې نه زما او ستاسو خلاصي نشته. نو بیا به درته دغه خواست وکړو چې د داسې غریبو خلکو دپاره، د داسې مسکینو خلکو دپاره، د داسې بېڅوکه خلکو دپاره د دې سره د ودرېدو دپاره دغه زمونږ د مایک دی، دغه کیمره ده، د پېښور نیوز دا ټیم دی چې دا ګرمۍ یخنۍ ته نه ګوري او په داسې ځایونو باندې ورمات دي. د دې آواز جوړ شي، مونږ سره ودرېږئ او خپل آخرت ښایسته کړئ. دنیا کې الله پاک ډېر څه درکړي دي، په خپلو پونډونو کې، په خپلو ریالونو کې، په خپلو درهمو کې، په خپلو ډالرو کې د دې خلکو حصه وکړي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.